ستړي مشه د ودان میډیا درنو لیدونکو پر دې هیله چې روغ جوړ او د سجامې پر تم ولرئ خوښه خوشحاله یو چې زمونږ ویډیوګانې ډېرې په مینه باندې ګورئ ستاسو د کتو څخه نړۍ مننه زما د ګوهر صافي سلامونه یو ځل بیا ومنئ دا چې یو ځل بیا غواړو په کرکټ باندې وغږیږو د 2040 میلادي کال شل اوریز نړیوال جام لا هم روان دی خو په دغه جام کې بیا په د ټولې نړۍ څخه شل لوبډلو ګډون کړی او د خوښۍ ځای دا ده چې د ایشیا یا د اسیا چې کوم کرکټ دی نو اووه لوبډلې پکې قرار لري راځئ وګورو دغه اووه لوبډلې کومې دي نو په سر کې افغانستان دی بیا نو هندوستان پاکستان سریلانکا بنگلادیش عمان او نیپال لوبډلې دي تر اوسه پورې چې څومره نړیوال جام پر مخ تللی دی او یا لوبې ترسره شوي دي نو په دې کې بیا د افغانستان چې دی 2 سیالۍ کړي دي دواړه یې ګټلې دي او هندوستان 3 سیالۍ کړي دي او درې واړه ګټلې دي یوه ډېره مهمه خبره چې د اسیا په سر باندې یا په ایشیا په سر باندې نن سبا چې د کرکټ ډېرې سترګې دي 2 لوبډلو باندې حساب کیږي او دا د ویاړ خبره ده لومړی هندوستان او ورپسې بیا افغانستان لوبډله ده چې ډېر باس پې کیږي زه ګروپ سی ته به ډایرکټ لاړ شو چې په ګروپ سی کې څه روان دي نو په ګروپ سی کې تر اوسه پورې ویسټ انډیز که څه هم نن بیا نیوزیلینډ ته ماته ورکړې ده او 3 سیالۍ وکړلې 3 واړه د دوی په ګټه باندې پای ته رسېدلي دي په دوهم مقام کې افغانستان دی چې 2 سیالۍ کړي دي او دواړه د دوی په ګټه باندې پای ته رسېدلي دي په درېیم مقام کې بیا د یوګنډا لوبډله ده تر اوسه پورې یوګنډا 3 سیالۍ کړي دي 2 یې بایللې دي او یوه یې ګټلې ده او پنجي ده چې 2 سیالۍ کړي دي دواړه یې بایللې دي او په وروستي مقام کې بیا نیوزیلینډ دی چې 2 سیالۍ کړي دي او دواړه یې بایللې دي افغانستان به په روان ګروپ کې سبا 3مه سیالۍ کوي د پنجي په وړاندې او وروستۍ سیالۍ به بیا د سې شنبې په ورځ سهار 5 بجې له ویسټ انډیز سره ترسره کوي یوه ډېره مهمه خبره هغه دا ده چې افغانستان کو چې دا سبانۍ سیالۍ ګټي نو د دې سره به مستقیما لار پیدا کوي چېرته سوپر 8 پړاو ته په سوپر 8 پړاو کې کم ګروپونه چې دایر شوي دي فقط تر اوسه پورې ساوت افریقا چې کومه ده دا ګروپ 2 ته تللی ده او د دې نه علاوه ګروپ A چې کوم جوړ شوی دی په سوپر 8 کې استرالیا او جمع انډیا یا هندوستان دوی ګروپ A ته تللی دي اوس د ګروپ C خبره کوو کوم چې افغانستان قرار لري کو چې دا ویسټ انډیز خو سوپر 8 ته لار پیدا کړله کو افغانستان سبا د 5 نه سیالۍ ګټي نو ښکاره خبره ده چې افغانستان به هم سبا مستقیما سوپر 8 ته لار پیدا کوي کو چېرته د ګروپ A چې کوم دی چې په دې کې ویسټ انډیز راځي او جمع افغانستان چې په ګروپ C کې قرار لري او دواړه لار پیدا کوي نو وروستۍ سیالۍ د دوی چې دا د سې شنبې په ورځ به ترسره کیږي د ویسټ انډیز او د افغانستان هلته کو په ټاپ باندې ځي په ټاپ باندې یعنی په اول مقام ځي د ګروپ د سی ګروپ نه نو بیا به هلته د A ګروپ ته ځي A ګروپ کې څوک دي ما مخکې ویلی دي چې استرالیا او هندوستان الریډي هلته تللي دي هغې ګروپ ته به ځي د ګروپ ډي نه یو ټیم چې دی ساوت افریقا وه چې هغه ما مخکې په خبره وکړله هغه ګروپ بي سوپر 8 ته تللی ده د دغه ګروپ نه یو ټیم چې هغې کې نیدرلینډ او بنګلادیش به وروستۍ سیالۍ ترسره کوي هر چا چې دا سیالۍ وګټله هغه به ډایرکټ کوالیفای کیږي کوم ځای ته به ځي هغه به بیا ځي دغه د کوم چې ګروپ A دی او په هغې کې ما مخکې ویلی چې استرالیا ده او هندوستان تللی دي هلته به ځي نو خبره زه بیا هم فاینل کوم هغه دا ده چې افغانستان کو چې ته په لومړي مقام باندې د خپل ګروپ نه لاړ نو دا به ګروپ A ته ځي چې هلته به استرالیا او هندوستان به د نیدرلینډ یا بنګلادیش کې به یوه لوبډله ځي او افغانستان به او کو چې ته په دوهم مقام باندې سوپر 8 ته لاړ نو بیا به د ساوت افریقې چې کوم ګروپ دی ګروپ بي دی هلته ساوت افریقا ده د دې نه علاوه د سکاټلینډ او انګلینډ کې به یوه لوبډله ورځي او ورسره د امریکې یا پاکستان یا ایرلینډ چې هر یوه لوبډله به بله هلته هم ورځي نو په ضمن کې دغه معلوماتو چې تاسو ته مې د راتلونکو سیالیو په اړه هم درکړل نو که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي هیله مې دا ده چې زموږ چینل ته نور ملګري هم دعوت کړئ تر څو دا چینل سره سبسکرایب کړي او دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې د کرکټ متعلق او نورې د ترنمونو او تفریحي ویډیوګانې ووینئ تر بیا ښې چارې